چې موږ او تاسې د خپل قام، د خپل ملت، د خپل خاورې خیرخوا یو. لږ تر لږه 50 فصلو کې بیا هم وطن آبادېږي. او که نن موږ وګورو اولس چېرته په سلو کې یو راپاڅي د وطن او د ملت د قام د آبادۍ د ملي ګټو خبره کوي، نو پخوا کې نه وي مخالفین وي، غله، غاصبین، ډاکوان، قاتلین، منافقین، د خاینانو ملګري، د ملت د خاورې د ولس دښمنان بیا راپاڅي په هغوی باندې ټاپې وهي چې دی خاین دی، دی چا دپاره کار کوي. یا خو هغه ستړی شي او لا چې دی یوه لار ورته جوړه شي او ویې وژني. ځکه موږ نه آبادېږو. زما ځینې خبرې سختې وي خو مجبور یم چې وایې کوم، ولې چې تاسې هم راباندې ګران یاستئ او وطن، خاوره، ولس هم راباندې ګران دی. تر څو پورې چې موږ او تاسې د خپل منځي خاینین د منځه ونه باسو، تر هغې به موږ او تاسې آبادي ونه ګورو. در په در، خاورې په سر به ګرځو، په خپله خاوره به کډوال یادېږو. او هر هغه ځوان چې یو څه په سر کې ماغزه ولري، پوهه ولري، زده کړې ولري، بیا به نو هغې ته غویان خرڅو، پټي به ورته خرڅو، په سود به راخلو او بهرنیو هېوادونو ته به لیږو. نو پاتې به هلته وي چې هغه کوم هلته پاتې هغه به خره او کچرې چلی او غواګۍ به چلی، بل کار خو کولی نه شي، چرګې او چرګوړي به ساتي. نو یو خبره مه په ویره نه شي چې د کور غل باید په خپله وځپو. که وی نه ځپو، زه تل په خبرو کې تاسو ته دا وایم چې د کور غل موږ او تاسې اگر ملاتړي اوسو، موږ او تاسې غله یو. دا چې د باندې سپین لمني او ډېر دینداري او ډېر دین پلو او ډېر په نورو تکتیکونو سنبال یو، خو په کور کې مو یو غلی، یو غاصبي، یو درواغجني، یو منافق وي، یو خاین وي، یا خو هغه تر شا ولاړ یو، که تر شا ولاړ نه یو، ځان بې طرفه حسابو، لیکن درستاخان هم یوي. دا ځان تیر باسل دي، خدای تیرستی نه شي، ولس تیرستی نه شي. خو د خدای په کتاب کې خاینین حسابېږي، نه مو مونځ، نه مو اودس، نه مو ذکر، نه مو تلاوت، نه مو حج او نه مو صدقه او خیرات قبول دي. که څه هم موږ ډېرې اوچتې هیلې لرو چې موږ به په جنت الفردوس کې یو، خو تر څو چې د کور خاین په خپله ونه ځپئ، تر څو چې د کور خاین ته خاین ونه یې، نو که تره زوی راپاڅي خو بیا خو تاسو د هغې په مخ کې دښمني کوئ که نه، چې یاله زما په رور یې ډز وکړه، یاله زما د رور خلاف یې وویله، نو د خاین تر شا خو ته ولاړې. الله مو ښاد و آباد لره. راځئ چې ځانونه آباد کړو، راځئ چې ولس آباد کړو، راځئ چې د خپلې دروازې نه د باندې خپلې کوڅې خپلې وشمېرو، خپل سړکونه، خپل بازارونه خپل وشمېرو، خپل ښوونځي، خپل جوماتونه، خپلې مدرسې خپل وشمېرو. موږ او تاسې که د دروازې دننه یا دیوال ته یا زموږ پولې ته څه وویله، که رور مو ولې نه ډز په کوتره زوی خواس یم، خو بیا که د وطن نه د دروازې نه یا د خپل د پلار د نیکه د پټي نه لږ لرې د ټول وطن را نویسي، زما په څه غر خو زما نه دی، بازار خو زما نه دی، ښوونځی او مدرسه خو زما نه ده. زموږ او ستاسې ذهنیت غلام جوړ شوی دی. زه تل دا خبره کوم چې په موږ او تاسې باندې یو څو لسیزې داسې محنت شوی دی چې زموږ او ستاسې ذهنونه سره ګډ وډ کړي دي. الله مو ښاد و آباد لره. لاسونه سره یو کړئ، یو بل نه قربان شئ. السلام علیکم.